صحبي الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ او ستاسو دغه نئی جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی محترم مانه مخکې زما استاد محترم شیخ المشایخ محدث اعظم حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتہ مولالی تاسو ته تفصیلا قیمتي مدلل بیان وکړو د هغې نه وروسته څه قسمه بیان کولو ضرورت نشته دی خو زه محترمو صرف د حاضرۍ په بنیاد باندې چند ګزارشات ستاسو په وړاندې عرض کوم محترمو دې وخت کې تاسو په پوره دنیا کې وګورئ نن عالمي کفر په یو پیج باندې دی عالمي کفر د وسایلو استعمال کوي د طاقت استعمال کوي د میډیا استعمال کوي محترمو د هغوی د دغه هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي علماء حق باندې هغوی بد اعتماد کول او بد ظنه کول دي دویم طرف ته که تاسو وګورئ د هغوی مقابله زمونږ حکومتونه نه کوي د هغوی مقابله زمونږ حکمرانان نه کوي د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما همدغه مدرسو جوماتونو والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی د هغوی سره میډیا نشته دی لیکن نن که تاسو وګورئ الحمدلله دلته اسلام موجود دی دلته قرآن موجود دی دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانونکي خپل سرونه شیندونکي ځوانان موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنگ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز ټول ملګري انشاءالله په زور انشاءالله محترمو دا درسګاهونه او مدرسې دا د اسلام د حفاظت مرکزونه دي دا د قرآن د حفاظت قلاګانې دي دغه مدرسو درسګاهونو د دین ټول شعبې ژوندۍ ساتلې دي دی آبادي ساتلې دي دی تر تازه ساتلې دي چاهے هغه شعبه د جهاد ده چاهے هغه شعبه د دعوت او تبلیغ ده چاهے هغه شعبه د اسلامي سیاست ده چاهے هغه شعبه د تصوف ده دینی مدرسه او درسګاه دغه ټولو د پاره د مور حیثیت لري دا د مور کردار ادا کوي دې وجه نه زموږ او ستاسو ذمہ داری ده چې نن هر ملګری د ځان سره د عزم او قصد وکړو چې حالات هر څنګه وي مشکلات هر څومره وي خو موږ به خپل دغه درسګاهونه او دیني مدرسې آبادې ساتو انشاءالله او یقینا محترمو د 1400 کاله تاریخ لري دا 1400 کاله ماضی لري زغه پس منظر کې شروع کم شاید 3-4 غنټو کې ختم نشي دې وجه نه زه تفصیل ته نه ورځم صرف تاسو په ذهن کې دراوستو د پاره پچن اشاراتو باندې اکتفا کوم تاسو وګورئ 1857 جنگي ازادي دا زمونږ او تاسو د مسلمانانو د تاریخ خوري انقلاب دی د جنگ ازادۍ کې 3.5 لک مسلمانان شهیدان شویو د مسجد مدرسې تقدس پامال شویو منبر او محراب شهید شویو د مساجد او منارې پزمکه راغورځېدلې وې د الله اکبر هغه پاکې او مقدسې کلمې خاموشه شوې وې طالب سره بخاري په لاس کې و د بخاري استاد لاشې انګریزانو ونو ته زوړن په ګولو اړاو کړی شهید کړی و طالب سره ترمذي په لاس کې و ترمذي استاد لاشې په اور د پاسه انګریزانو سوځولې شهید کړی و یو طرف ته طالب بهرالو زما د درس او د درسګاه بس کېږي یو طرف ته 3.5 لک
ځکه شهیدانو انتقام او پور برزو په دغه حالاتو کې د انګریزانو د دنیا عیسائی مبلغین يهودي مبلغین دعوت للا هغوی ته وی راشئ تاسو ته موقع ده دلته مسلمانانو ذهنونه خراب کړي اگر اسلام نه متنفر کړي هغې ته شکوک او شبهات وردننه کړي او په دې وخت کې په اسلام او قرآن باندې تحریرا اعتراضات شروع شو ځای په ځای مجلسونه ولګېدل یقینا دغه وخت کې د چا ذهن کې نه راتلله چې په دا بري صغیر کې به اسلام محفوظ پاتې شي دلته به مسلمانانو تهذیب ژوندی پاتې شي لیکن نن تاسو تاریخ اوچت کړئ نن تاریخ د دې خبرې ګواهي ورکوي که کله تاسو هم تاریخ اوچت کړو بیا بس تاسو دل او دماغ هم د دې خبرې ګواهي ورکوي چې په دغه سختو حالاتو کې په دغه مشکل حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دیني درسګاه دا یوې دیني مدرسې کړی و چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویلی شه محترم هغه یو مدرسه او درسګاه وه د یو انار د ونې د لاندې نه شروع شوې وه یو استاز ناسو ملا محمود نامې وه یو شاګرد ناسو محمود نامې وه هغه وخت کې د چا ذهن کې دا فلسفه نه راتلله لیکن نن ټوله دنیا د دې خبرې اقرار کوي چې هغه یوې درسګاه نن د ټین ټولې شعبې ژوندۍ ساتلې دي دې ته ژوند ورکړی دی دې ته روح ورکړی دی دې ته طاقت ورکړی دی نن ټوله دنیا د دې خبرې اقرار کوي چې هغه یوې درسګاه او مدرسې دې امت ته مفسرین ورکړي دي محدثین یې ورکړي دي فقها یې ورکړي دي داعیان یې ورکړي دي مجاهدین یې ورکړي دي غازیان شهیدان یې ورکړي دي مصنفین مؤلفین ورکړي دي محققین مناظرین ورکړي دي نن په دغه بري صغیر کې که موږ او تاسو د شرکیاتو د الحاد نه پاک عقیده لرو د بدعاتو نه پاک عمل کوو بیا موږ او تاسو دغه بري صغیر مسلمانان دغه یوې درسګاه احسانمند یو محترم او دا حقیقت دی نن که زموږ او ستاسو دین او تهذیب ژوندی دی دا د دې درسګاهونو د دې مدرسو د دې اهل حق علماو برکت قسم دې کومه معاشره کې چې دا درسګاهونه ختم شي دغه اهل حق علما ختم شي بیا دغسې قومونه خپل تهذیب او تاریخ کرم ژوندی نشي ساتي دا د بغداد حالات زموږ او ستاسو مخې ته دي دا د مسلمانانو علمي مرکز و لیکن سوخ کې دا د یو تریخ انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب ورنه دا مدرسې واغستلې دغه اهل حق علما یې ورنه ختم کړل نن تاسو هغه بغداد ته ورشئ هغه خلک مسلمانان دي خو د اسلام سره نابلده او ناشنا دي شیخ الاسلام اعظم الله مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتو خپل سفرنامه کې لیکلي دي وایي زه بغداد ته لاړم ما دا غزیر مسلمانانو حالت وکتل ما دا غوی رسم و رواج تور طریقې وکتې حتی چې هغوی مدرسو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلی دی ویل هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسم اثار په نظر نه راتله ویل ما یو چا نه تپوس وکړو هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسه نشته دی چې پخواني اثار به کې وي ګیرې وي پګړۍ وي دیودي جامې اغوستې ځکه هلته چې تاسو ورشئ د هغوی شیخ الحدیث هم ګیره برید خرولي انګریزي اختانه جوړ کړي پین شټ اغوستي ټای لګولي پته نه لګي دا مسلمان هم دی کنه دی ول ماته یو ځای راوښودو چې هلته لاړ شي مدرسه شته دی پخواني اثار پکې دي ول زه هلته ورغلم ول یقینا دلته څه نسه اثار وو هغه محتمي صاحب یې ګیره و سپین ګیره و دلته د چا ګیرې نه وې ول ما ورسره ملاقات وشو تفصیلی گپ شپ میں ورسره ولګېدو شیخ الاسلام لیکلی دي ویل ما ورته پاکستان د مدرسو حالت ور بیان کړل ویل هغه سپین ګیرې عالم ډېر زیات وژړل دا سپینې ګیرې په اوښکو باندې لمده شوله بیا ما ته وې د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی وو مونږ یې ناقدري وکړله رب رانه هغه نعمت واغستلو نن په سرو سترګو جاړو خو هېڅ په لاس نه راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د غنیمت تاسو ته درکړي خبردار تاسو یې نه قدرې ولکئ ورنه رب به تاسو نه مو اخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ په لاس نه درځي قدر به کوي انشاءالله نه نو ټول ملګري انشاءالله محترم ور دې قدردارې خپل بچي بچیانې دې ته راولېږي دا بچي هم دینداره نیکان جوړ کړي ګورئ بچی دنیادار جوړول دا هیڅ د کمال خبره نه ده رزق وعده الله کړی ده وما من دابة فی الارض الا الله رزقها ما ته الله تنبیه راکوي وارننګ راکوي یا ایها الناس اے انسانانو
د کائنات خالق او مالک تنبیه درکې خبردارې درکې وارننګ درکې قو انفسکم واهلیکم نار وقودها الناس والحجاره ویل شي بیدار شي ډېر لوی تباہی او هلاکت در پسې را روان دی د خپل ځانونه هم دغه تباہی او هلاکت نه بچ کې د خپل اهل عیال هم بچ کې تیر کال زه بلوچستان کې هم جلسې پروګراماتو ځای په ځای تا یو ځکه ډېر لوی اجتماع او ختم بخاري ما نه مخکې یو شخص بیان کوو د به د خپل بیان کې د بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکول ول د خپل کتاب کې لیکلي دي زمونږ د علاقې یو ډېر مالدار سړی دی ارب پتی دی یو بچی و په دې تعلیم حاصل او سکول کالج یونیورسټي اعلی تعلیم دپاره بهر ملک ته ولېږو ویل ډېره موده پس هغه بچی ډاکټر شو ویل کله چې کلي وطن ته واپس راتلو ویل په دا ورځ باندې په استقبال مختلفو انتظاماتو ورته 10 کروڑ روپۍ په دغه ورځ لګولې ویل اسلام آباد ایرپورټ نه چې کوم ګاډي کې راتلو هغه مفتي صاحب وایي زه مرسته په دا ګاډي کې سولو ویل موږ لا کلي ته نه یو رسېدلي دې بچي به د پلار پسې دغسې د مخ راتاو کړو ورته یې بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو هغه ورته وایي بچه ما تا سره څه ظلم کړی دی ما خو په تا دنیا پیسې ولګولې ته ډاکټر جوړ شوې نن ته به ظلم دې راسره وکړو هغه ته نه و پته هغه بدقسمته بچي به دې وخت کې ګاډي کې زنکدن سولو والله زنکدن پس کې دغسې د مخ راتاو کړو ورته یې بابا ټول عمر دې په دنیا پسې ذلیله کړم کله دې رب را ونه ښودو کله دې آخرت را ونه ښودو کله دې د قرآن سره زما تعلق جوړ نه کو بابا زه اوس د دلته نه ربار یم زه به اوس قبر کې فرشتو ته څه جواب ورکوم ویل هغه بچي خپل پلار ته زنکدن په وخت کې اخرني الفاظ دا وویله ویل بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو راولوی د وفات شو محترمو په دا بچو ورحمېږئ زما د خبرې مقصد دا نه دی چې تاسو خامخا خپل ټول بچي ملایان جوړ کړئ ما یو استاد و هغه به ویل که دا ټوله دنیا ملایان شي بیا به دا د قیمت علامه وي البته دا درته ضرور وایي د بچي دینداره جوړ کړئ دې بچي دلته مدرسې ته راوله دین ورخه قرآن ورخه دا بچه مسلمان جوړ کا دته وای بچیا د یو مسلمان شاندار دی د رب د حکم د پاره به د ټوله دنیا قرباني د دنیا د پاره به د رب حکم نه قرباني د پیغمبر سنت په نه قرباني یو مسلمان به د ټولو نه اول دین او اسلام مقدم ساتي کم از کم چې دغه مسلمان نه وي چې د 100,000 روپو نوکرۍ د پاره هم د پیغمبر سنت ګیره د مخ نه لري کوي د 100,000 روپو تنخواه نوکرۍ دپاره اسلام ته خیرباد وایي کم از کم د اسلام دغه اهمیت د په زړه کې پیدا کړي به کار څه جوړ بچي به دینداره جوړو که نه انشاءالله جوړو به انشاءالله دویم نمبر محترمو زه خبره نه اوږدوم تاسو ګورئ دا ستاسو بچو ختمونه کړي دي جنکو هغوی ختمونه شوي دي فارغ شوي دي ستاسو د بچو ختمونه کړي تاسو مخې ته دي تاسو ګورئ محترمو د یو چا په بچي باندې دنیا کې معمولی تکلیف وي دا بچی در له څوک د تکلیف نه بچ کړي موږ دنیا کې څومره شکریا ادا کړو احسان مو پته درته را روان تکلیف را روانه تباهي ډېره لویه تباهي ده حدیث کې راځي دا سترو کې به اوښکې ختمې شي د دننه به وینې را شروع شي دا علما قاریان دا زمونږ او ستاسو بچي او بچیان یې دغه را روانې تباهۍ نه بچ کړي قسم دی دا زمونږ او ستاسو اصل خیرخواهان دي موسرین هم دي په دا روی زمین باندې د دې نه بل لوی خیرخواهان زمونږ او ستاسو نشته افسوس دا دی دلته خلک خیرخواهان په کاڼو ولي په ګولوی ولي کنزل پسې کوي رکاوټونه ورته جوړوي او الله تعالی دې معافي وکړي زمونږ پښتنو په معاشره کې د یو عالم او د قاري د ذلیله کولو دپاره مونږ هر هغه ممکن کوشش کوو څومره چې زمونږ په وس کې محترمو دا مه کوئ دشمني مه کوئ دغه علماو خیرخواهانو ته کنزل مه کوئ دا په کاڼو مه ولئ دا خو هغه خلک دي زمونږ ستاسو د بچو د سبا دپاره خپل نن دې وقربان کړی دی نن دې مهنګایي د دور کې چې په 1 لاک ماهانه تنخواه رچا ګزاره نه کېږي زمونږ مدرسو جوماتونو ته راشئ دلته معلومات وکئ دلته اوس هم 10-15,000 روپو تنخواهګانو نه بره تنخواهګانې نشته 40 غنټې دلته محنت کوي یو قاریان او مونږ خلکو سوچ خدا وي مونږ وایو دوی ته پکې خدای برکت اچوي مونږ برکت منو الحمدلله لیکن د تاسو دغه برکت نه منو
دا برکت په نوم باندې موږ ځان ته دوکه ورکوو بلکې ځان ته نه ورکوو نعوذ بالله خدای ته دوکه ورکوو. مونږ خلکو سوچ دی وي د ملایان قاریان معاشره کې د انسانان نه دي، قسم دی د انسانان دي، دا ضروریات لري مشکلات لري و دیو خپل ضروریات دباو کړي دي ځکه دیو ته پته ده مونږ په هغه بېرحمه معاشره کې ژوند تېرو د کومې معاشرې زما یو مسلمان ورور چې دلته یو ډم ته 10 لک روپۍ 20 لک روپۍ د تنخوا نه هغه د خزانې نه تنخوا ورکوي دلته په دغه وطن کې په دغه مسلمان معاشره کې دلته یو د فلم استاد د کرکټ استاد ته 20 لاک 30 لاک مهنه تنخوا ملاویږي لیکن دلته د دین استاد ته د قرآن استاد ته دغه معاشره 10,000 روپۍ تنخوا ورکولو ته نه تیار. هغوی ته پته ده مونږ په هغه معاشره کې ژوند تېرو په کومه معاشره کې زما یو مسلمان ورور په کوم بچي چې انګریزي تعلیم حاصلوي 10,000 20,000 50,000 دغه مهنه تنخوا ورکوي ضروریات یې پوره کوي لیکن که کوم بچی مدرسې جومات ته راځي مطالبه ورنه وشوه بچی 1500 روپۍ فیس به راوړي بیا مونږ خلک جومات مدرسې نه هم راته سکول جوړ کړو اوس تجارت کوي. دغسې معاشره کې مجبوره دی چې خپل ضروریات دباو کړي. خدای یاد وساتي الله به یې تپوس کوي خامخا به یې کوي. ځان مه کمزوري کوئ. د یورپ معاشره مطالعه کوي هغه یهود او نصارا په باطل دین باندې د هغوی سره دین نشته د قرآن وایي خواهشات ورسره دي ورته ورشه هغوی خپل مذهبي خلک مذهبي ادارې دا د خپل ځان سره خپلو کاروبارونو کې په خپل تجارتونو کې شریک کړي دي باقاعده د هغوی حصې کړي دي. مونږ تاسو هم د دیو ملګرتیا کوو د دیو ضروریات به پوره کوو انشاءالله العزیز لږ په زور انشاءالله. کله خو د پنجاب ته ورسئ نه پنجابیان وي که نه د دیو تاسو که نه یې ورغلي د تبلیغي ملګرو نه د بسو کې دیو به درته وایي دیو ځي پنجابیان وي مونځ یې دغسې حال وي روژو یې دغسې حالت وي. الله تعالی دې ورته الله تعالی دې پرې رحم وکړي زه ستاینه نه کوم ګناه کبیره کوي لیکن ته ورشه د یو سیټه 5 کارخانې چلېږي. زمونږ پښتنو دا د وړو قحط تېر شو 13 ورځو کې یو مصیبت ځي بل مصیبت زمونږ سر له راځي. الله دې مونږ پښتانه نور وساتي ټول مسلمانان امین ووایي. تاسو ورځئ هغوی د وړو د قحط نه دي خبر د بل څه نه ښه سور ژوند دی. وجه څه ده؟ هغوی خپل مدرسې خپل علما خپل مساجد خپل قاریان مالامال کړي دي. ته ورځه هغوی ته لوډ سپیکر هلته یې سیګان لګېدلي مونږ چې دلته پنکه هم لګوو په درسګاه کې تر هغه وخته پورې زمونږ پښتانه مونږ ته پنکه نه اخلي تر څو چې ورته محتویم صاحب بازار ته نه یې راوتلی چې ستاسو بچي چې پکې سبق کوي هغه درسګاه ته یو پنکې ضرورت دی لږه چانده به رانه کړي. تاسو لاړ شئ د پنجاب کراچۍ مدرسې وګورئ قسم دی 20 لاک 40 لاک دا د یوې مدرسې ماهانه بیل راشي. هغه سیټان چې مالداره خلک یې جمعې مونځ ته راشي کله نور مونځونو ته هم نه راځي هغه بیل ورته ورکړي غلی جب کې کېږدي هغه داخل کې څوک خبره هم ورنه وي. زموږ پښتنو مړه که 10,000 روپۍ بیل راغی بیا خو لاول کمیټۍ والا د جومات د مولوي صاحب ګریوان کې لاسوي مولوي صاحب دا بیل ولې راغلی دومره بیا به مولوي صاحب 50 پیر اعلان کوي خدای مو بخښئ په دغه جومات بیل راغلی دی دغومره دغه چانده واچوه. تاسو لاړ شئ د پنجاب کراچۍ مدرسې وګورئ د هغوی طالبانو ته پریجونه د ګډانو چلو د غوښو نه ډک وي. زموږ پښتونخوا کې مړه ټول کال تېر شي مونږ کله دا منظر ونه ګورو زموږ پښتنو هم چېرته ګډ چیلې راوستې د طالبانو ته راغلي. مشهور متل دی وایي پښتانه 100 رکعته نه پل کوي خو 15 روپۍ د الله لاره کې نه خیرات کوي. بخل لري کوي ځان نه ځان کې سخا پیدا کوي دا د رب وعده ده ان تنصر الله ینصرکم که تاسو د رب د دین مدد وکړو رب بر تاسو مدد وکړي تاکه په کم کاروبار په کم تجارت کې دا مدرسه او علما د ځان سره شریک لله بیا هغه رب ډېر غیرتي ذات دی انشاءالله دې کې به درته دومره برکت واچوي دومره خیر او کثرت به درته پکې واچوي چې دومره به ستا په وهم و ګمان کې به نه راځي انشاءالله. کوو به د دې سره تعاون انشاءالله کوو به د چې قیامت په ورځ د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شو د الله پیغمبره زه ډېر کمزور یم زما عملونه کمزوري وو لیکن الله پیغمبر یو عمل مې کړی چې په هغې راته نن فخر دی ډاډه یم سترګې مې اوچتې دي الله پیغمبره کله چې دنیا کفر را جمع شوی و زمونږ دا مدرسې علما یې کمزوري کول الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې ډوڼۍ راغستې وه ما د دیو سره شریکه کړې وه الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د وخت د نمرود د ملګرو په صبرو کې روم ولاړ زه د وخت د ابراهیم
ابراهیم د ملګرو په صبر کې ولاړو زره وخت د فرعون د ملګرو په صبر کې دوم ولاړ زره وخت د موسی د ملګرو په صبر کې ولاړو د الله پیغمبره زره دغه ظالمانو د مدرسې جماعت د ګيري پګړې او شملې د دشمنانو صبر کې دوم ولاړ زستاره دغه وارثانو چې زمانه د ظلم جبر سره بخو مشکلات قبول کړیو تکالیف بدلیو پیغورونه قبول کړیو فقر او باقی بدلې وي الله پیغمبره په دغه ټاټو چټای ژوند او زندگی تیرا بلا دستار دغه وارثانو سره ولاړو الحمدلله ودریګو ور سره ان شاء الله نن د دوه خبرو واده ما سره زو کې نارینه زنانه دواړو ته وایم اول نمبر چې مونږ خپل بچی دیندار جوړو ان شاء الله یو منټ دویم نمبر زمون سره زمون کاروبارونو کې زمون زمیدارو کې زمون تنخواګانو کې بر دې مدرسې حصوي زمون سره روزانه ماهانه سالانه به موږ دلته داخله وراوړو به ان شاء الله ما سره دې دوه خبرو وعده چې څوک کوي ګوري یو اراده وی تبلیغونه وي په اراده الله یو نیکی ور کوي زه نیکی ولا اراده نه خم زه وجوبي وعده خم ان الله د کان مسؤولا د کم په باره کې چې به تبوس کی ما سره دې دوه خبرو وعده څوک کوي وجوبي وعده دواړه رسول سره برک نه لګي پوره اوچت کوي ما دغه سی لکسات نه مخکې ته کوي لاس اوچت کوي دغه سی لکسات اوچت ونه سي امید دې رقم د نجات ذریعہ وګرځي ان شاء الله دا وعده ده ان شاء الله زما شومان ته نه تاسو مو وای مشران ته وای وعده ده ان شاء الله لک پزور وعده ده ان شاء الله وعده ده الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله